د افغانانو لپاره د خوښۍ او پرمختګ خبر دا چې څنګه څه شوي او څه ویل شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانو وروستیو څلورو لسیزو جګړو افغانستان له هر اړخه وځاپه چې یوه برخه یې د افغانستان صنعت هم و چې خورا یې زیانمن کړ. خو اوس ښه خبر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغان دولت د هېواد په هره نقطه کې د صنعت د پراختیا ملاتړ کوي. غني نن دوشنبه د ارګ په چهار چنار ماڼۍ کې د محمد امین نور کمپنۍ لخوا د جوړو شوو افغان ساخت رکشا موټرو او افغان پاور بیټریو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې پانګوالو ته به په یاده برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د محمد امین نور کمپنۍ 10 ډوله بېلابېل برېښنایي او پټرولي موټرونه تولید کړي چې په وینا یې تر 450 کیلوګرامه پورې وزن لیږدولی شي. د مسؤلینو په وینا د دغو موټرونو پرزې له چین څخه راوړل کیږي خو د ډیزاین او باډۍ جوړولو چارې په هیواد کې دننه ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې د تیر کال را په دې خوا په ارګ کې له یادو رکشا موټرو څخه استفاده کیږي چې په وینا یې په راتلونکي کې به نور د اړتیا وړ موټرونه له دوی څخه وپیرل شي او له خپلو تولید شوو موټرو څخه به په ارګ کې استفاده کیږي. ښاغلي غني له یادو موټرو څخه د لیدنې پر مهال ویلي د خوښۍ ځای دی چې نن موږ د یو ژمن افغان د پانګونې او لمریزې انرژۍ څخه د استفادې شاهدان یو او د دوی پر وړاندې حقوقي مسایل به ژر حل شي. دغه راز ولسمشر غني په داسې حال کې چې لومړۍ میرمنې څنګ ته ناسته وه د چهار چنار ماڼۍ په انګړ کې دغه موټر وچلاوه. په هر حال د دې وخت راغلی چې خپلو تولیداتو ته ارزښت ورکړو او دا کار باید له لوړې سطحې څخه پیل شي چې خوشبختانه ارګ کې دغه موټرې چلیږي او په خپله ولسمشر غني ورته کېناست او دا یو ډېر لوی پیغام لري. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.